احمد مسعود وایي که افغانستان ته پاملرنه ونه شي ستونزه به سیمې او نړۍ ته خپره کړي. احمد مسعود اوس په دې لټه کې دی چې څنګه طالبان بدنامه کړي او تورونه پرې ولګوي. خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د جبهه مقاومت مشر احمد مسعود خبرداری ورکړې چې که د افغانستان ستونزې ته پام ونه شي او په هیواد کې سیاسي ثبات رامنځته نه شي، نو ستونزه به یو ځل بیا د سیمې او نړۍ پر هیوادونو اغیز وکړي. هغه وویل طالبان نه یوازې دا چې پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، بلکې د پخوا په پرتله په افغانستان کې د نفوذ او تروریزم د خپرېدو ډېر شرایط رامنځته کړي او بهرنۍ ترهګرې ډلې په لیکلو کې ځای پر ځای شوي دي. نوموړي دغه څرګندونې له بي بي سي پښتو څانګې سره په ځانګړې مرکه کې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان د امنیت، سیاسي ثبات او د خلکو د رایو پر بنسټ د یو مشروع نظام لرلو ته جدي اړتیا لري. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان د کومو هیوادونو لخوا په رسمیت وپېژندل نه شي، مسعود وویل چې په دې صورت کې به د دې ډلې لخوا د ټولو ظلمونو، استبداد او جنایتونو مسؤلیت هم د دغه هیوادونو پر غاړه وي. د مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود وویل چې افغانستان ولس یوازې پاتې شوی دی. هغه ټینګار وکړ چې د هیوادونو نشي کولی د افغان اتباع له حقونو څخه د دفاع مخه ونیسي. هغه زیاته کړه ترهګرو ډلو لخوا له افغانستان څخه د استفادې او یو داسې مشروع نظام د اړتیا په اړه چې له سیمې او نړۍ سره همکاري ولري، له بېلابېلو هیوادونو سره یې خپلې اندېښنې شریکې کړي دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ.